شپه که هر څومره اوږده وي سهار راتلونکی دی. عمر که څومره اوږد شي یوه ورځ پای مومي. نن چې ته کومه جنازه په خپلولو باندې لیږدوې او دغه انسان محترم انسان چې تا پیژندو قبر ته یې دننه کوي، په دې پام نه کوي چې یوه ورځ به ستا جنازه هم همدغه شان د خلکو په اوږو پرته وي او همدغه قبر ته به دننه کیږي. د دې لپاره چې په دغه قبر کې دغه کور کې چې ته که چېرته په دنیا کې ښه وي هلته به د انجام ښه او که بد وي ټول عمر به تباه و برباد وي. د دغه ځای ته د ورتلو لپاره په دې فکر وکړئ دوه ډله انسانان دي چې هلته پښیمانه کېدونکي دي. له دغه وروسته په دوزخ کې هم د دوی ځای دی. دغه انسانان په دنیا او آخرت کې بدبخته دي. دوه ډله دي. یو هغه عالم چې دی خلکو ته علم رسوي او خلک د ده په علم باندې عمل کوي، خو دی په خپله دغه خپل علم له لاسه دوزخ ته ځي، ځکه علم یې کړی خو عمل پرې نه کوي. خلک د ده په علم عمل کوي جنت ته ځي، خو دی په خپل علم باندې دوزخ ته ځي. دویم هغه غني او مالدار انسان چې د ده په مال باندې خلک جنت ته ځي. د ده مال کاروي، هغه ځان ته واسطه کوي، نیک کارونه پې کوي، ښېګڼې پې کوي، صدقه ورکوي، د خیر پروژې عملي کوي او نور ګڼ ښه کارونه کوي، جنت ته ځي. خو دغه انسان په خپل مال باندې دوزخ ته ځي، ځکه د ده مال اصلي سرچینه یې حرامه وي، یا یې مال ګټلی وي خو زړه یې کوچنی وي، د خیر ښېګڼې په کارونو کې نه لګوي، یوازې عیش و عشرت کوي او د نورو انسانانو په اړه فکر نه کوي چې خلک بې وزله دي، کومک ورسره وکړي. دا مال چې ته په دې دنیا کې د خپلې آیندې لپاره ونه کاروې، په دې مال باندې په دنیا کې د آخرت لپاره توښه برابره نه کړې، دا مال تا جنت ته نشي بولی. عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه راغلل، نو هر یو تن په دې فکر و چې ما به زیات مال مصرف کړی یا صدقه به مې ډېره ورکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی پوښتنه وکړه چې کور کې څه پرېښودل. اول یې عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه، هغه ورته وویل چې نیم مال مې ولګو، نیم مې کور کې پرېښودو، نیم مې صدقه کړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې پوښتنه وشوه، هغه ورته وویل چې ټول مال مې صدقه کړ او کور کې مې الله تعالی پرېښود. دې ته وایي مالداري. زه او ته چې دنیا کې څومره مال راټولوو، آیا دغه مال دومره نشو کولی چې یو څو فیصده یې ولګوو چې آخرت کې ځان دپاره په جنت کې کور واخلو؟ دلته خو کورونه ډېر لرو، په آخرت کې کور واخلو. زما او ستا سوداګري ډېره پراخه شوې په نړیواله کچه ده، خو آیا د دغه بې وزله غریب فقیر چې ځینې حتی خپل ماشومان د فقر له امله خرڅوي، الله تعالی به د دغو له امله تا نه پوښتنه نه کوي چې تا دومره مال لرو او زما هغه بنده بې وزله و فقیر و، څه یې نه درلودل، شپه ورځ د ډوډۍ په فکر و، تا ورسره مرسته نه کوله، دا مال به تا ته څه ګټه وکړي؟ خپل مال د خپلې کورنۍ، د خپلو اولادونو، د خپل ځان لپاره وکاروه، خو په آخرت کې لږ سرمایه خو ځان ته وټاکه، لږه پانګونه خو وکړه چې آخرت کې دې بریالی کړي. که ته د دې دنیا ټولو نه ډېر مالدار یې، که میلیاردر یې او که ټریلیونونه پیسې لري، خو آخرت کې دې ځان ته پانګونه نه کړي، تباه و برباد کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.